زوی زه د دې مخیمه هم را جوړ کړم موږ هېڅوک نه د پلار مړ شوی یتیم یې زوی کومه ده قیمه سیس کمر کومه ده زوی دغه ده او وین سلګي دا څوک نه و چې د جوړې کې ها وین دلته ودرېږه لاندې ونیسه لاندې ونیسه د خدای ما سوا هېڅوک نه لري سر جړه زه مړ کړم نه د یتیموالي په درد نو هغه څوک پوهېږي چې یتیموالی یې تېر کړی راسه دې خواته ودرېږه وینځه دا خواته ودرېږه تېشه دې خوړلی دا دی صحیح شو زوی اوس خو نه ژاړي هېڅوک نه لري څوک یاست په کور کې یو مور مې دی یو ورور مې دی او یو خور او یو بل ورور مې دی هغه مې جوړان وکړ دغه مخیمه ده سلام علیکم خوږ ستړی مه شې په خیر سم ښه دی خیر خیریت دی واقعه په خیر تېره شوه دا ستا زوی خو موږ هم وژړولو هېڅ شی نه شو در پاتې څو یتیمان یې دي دې زوی خو دې موږ هم ډېر سخت وژړولو دغه یتیمان راپاته له خدای هېڅ شی هم نه لرو د چوجوش نه لرو هر شي ته ضرورت لرو یا سرپرسته یو هر شي ته ضرورت موږ لرو موږ له خدای ما سره هېڅوک نه لرو د کورو چې ډوډۍ راټوله وخورو الله اکبر الله اکبر د تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي چې تاسو له موږ سره کومک کوئ دا دې اوس په کمپ درته جوړ شو د خیره سره داسې اوس چې هر څه کومکونه راځي مستقیما به تاسې دري زه به یو څه مبلغ کومک د دغه یتیم د ژړا د اوښکو د موږ هم ولا ډېر سخت و درته نو تاسو ډېره مننه کوم موږ لارو مرستو چې لار مو سوچ هغه غوښتنه چې له موږ سره کومک وکړي ما له یتیمان سره کومک وکړي زه خو خدای ما سوه هېڅوک هم نه لرم خدایه ما سوه هېڅوک هم نه لرم دا موږ دغه پیسې واخله در سره دغه پیسې در سره واخلې سبا ته به ټوله شیان انشاءالله درته اماده تر توسانو پورې تر دغه چای
جیک پورې تر ترموزه پورې تر ګلاسونو پورې ستا ټول یتیمان تر کمپولو پورې ټوله شان به انشاءالله درته مده چې او کوشش کوو خوره چې دلته انشاءالله د ډوډۍ زمینه به هم درته دغه کړي درته مساعد نور چې هر څه کومکونه راځي مستقیما به دلته راځي بیا به خلک ستاسو په نامه باندې کومکونه په کلي کې نشي اخیستلی ښه خدای په امان زوی مګم ډېر د سخت ودردولم زوی ډېر د سخت ودردولم موږ دې په ژړا کړلو زوی خدای په امان ستا نوم چې دی محمد رضا ستا نوم چې دی وحیدالله یو بل ورور سمیع الله څوک یو بل ورور یې د څلور یتیمان دي و درې زمان یې خدای دې درته اهل صالح خدای دې درته اهل صالح خدای په امان خور خدای په امان